د خان سټیل کمپنۍ پر مشر خان محمد وردګ باندې ولې پر کابل ښار کې برید وشو؟ پاکستان ولې د افغانستان پرمختګ او آبادۍ نشي زغملی؟ افراسیاب خټک د خان د سټیل د کمپنۍ د مشر په برید باره کې تازه څه ویلي دي؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د صهیون رسنۍ لخوا د افغانستان د ترهګریزې جګړې کارپوهانو سره پر همدې پوښتنه بحث مطرح شو چې د نظریاتو محور پر یو لیدلوري څرخېده. هغه دا چې پاکستان نه غواړي د افغانستان تولیدي اقتصاد وده وکړي او همیشه یې د طالبانو پر مټ افغانستان کې د اقتصادي ودې مخه نیولې ده. خان محمد وردګ د خان سټیل کمپنۍ مشر دی او د اوسپنې د ذوب برخه کې ستره پانګونه کړې. مخکې تر دې چې د خان سټیل کمپنۍ پر کار پیل وکړي، د افغانستان ټول استهلاک شوي اوسپنیز توکي چې په عامه اصطلاح کباړ بلل کیږي پاکستان ته تلل او د پاکستان د اوسپنې د ذوب او د اوسپنیزو توکو د تولید کمپنیو ترې ګټه اخیستله. خو د خان سټیل کمپنۍ له فعالېدو وروسته اوس له افغانستان څخه پاکستان ته په هماغه مقدار او ارزانه بیه اوس په لاس نه ورځي. کارپوهان وایي چې پاکستان د اوسپنې د ذوب او تولید کاروبار د پاکستان د پوځ په ولکه کې دی او د پوځي بودیجې ستره عایداتي سرچینه یې ګڼل کیږي. نو له همدې کبله د پاکستان د پوځ پالیسۍ د افغانستان د اوسپنې د تولید پر مخنیوي سرخیږي، تر دې چې د افغانستان د اوسپنې لرونکو معدنونو سیمو کې د طالبانو پر مټ پراخه ناامني رامنځته کړې. په دې توګه یې د افغانستان د اوسپنې د تولید د ودې مخه نیولې او غواړي چې د افغانستان پر اوسنیو اوسپنو باندې پاکستان تسلط وکړي او د تور مارکیټ له لارې به یې په ارزانه بیه ترلاسه کړي. د پښتونخوا ملتپال سیاستوال افراسیاب خټک هم خپلو وروستیو څرګندونو کې نوموړې موضوع ته اشاره کړې ده چې پاکستان نه غواړي د افغانستان اقتصاد وده وکړي. که نن به له ایران او ترکمنستان وړومبی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ افتتاح وه. خټک زیاتوي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا او پراختیا مخه طالبانو نیولې. که دوی د افغانستان د ولس دښمنان نه وای نو ولې د افغانستان له زیربنایي پروژو سره جګړه کوي؟ جهاد له پلونو او سړکونو سره څه چې طالبان یې په بمونو الوزوي، دا بمونه او اکمالات څوک او له کومې لارې ورکوي؟ قسم پر خان محمد وردګ باندې د موټر بم برید پړه طالبانو نه ده منلې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون صهیون ورځپاڼې ته وویل چې پر خان محمد وردګ برید یو بل ترهګریز برید دی چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ترسره کړی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.